د کومو چې ډېرې ښځې دي که چېرته د دوی مینه د یوې سره زیاته وي نو هغوی د دې پیغمبر نه طریقې زده کړي چې د نورو ښځو سره بیا ژوند څنګه تېروي. ولې ما دا خبره وکړه؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عایشې رضی الله عنها سره مینه د نورو سره د مینې نه زیاته وه. دا موږ ته هله پته ولګېده چې کله عایشه راله که چېرته د عایشه رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وی واده کړی نو بیا خو موږ ته پته نه لګېده چې یو خاوند د یوې ښځې سره ډېره مینه او دا د زړه خبره ده غیر اختیاري ده په دې کې عدل او انصاف هم نه کېږي نو دا خاوند به څه کوي او آیا الله یې په دې رانیسي او که نه دا موږ ته پته نه لګېده که نه تاسو سوچ دی زما دې خبرې ته معمولي د الله کارونه معمولي کارونه نه نو موږ ته پته ولګېده چې مینه دي د یوې زنانه سره د زړه نه او زړه زموږ په اختیار کې نه دی نو څه به کوو هغه موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند نه هغه موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند نه دا خبره یې زده کړه چې دا به څه چل کړي او څه چل به نه کړي. او د زنانو په منځ کې عدل دا خبره ما څو ځایونو کې ذکر کړې ده چې د زنانو په منځ کې عدل په هغه کارونو کې پکار دی چې هغه اختیاري دي. هغه څه دي؟ اختیاري. غیر اختیاري کارونو کې عدل نشته. غیر اختیاري لکه د زړه مینه شوه بل څه کېدی شي بس نه د زړه مینه د غیر اختیاري ده. بل داسې کېدی شي ګوره لکه یو زنانه ده هغه د خاوند دومره خوشحاله ساتي او دومره مینه ورسره کوي چې دی کله هم د هغې سره میلاویږي دی هغې ته موس کوي. ولې موس کوي؟ ولې خوشحاله څوک ورسره محبت ډېر کوي؟ هغه ښځه ورسره ډېره کوي او دا نورې چې کومې دي د هغې په شان نه دي. آیا دی به اوس د ټولو ته لازم یو شان خوشحالېږي او دې ټولو ته به لازم یو شان مسکی کېږي؟ د بعضو هغه مخونو ته خو چې سړی وګوري سړي ته جګړې چغې چغارې درایادي شي شتي بعض کسان عدل کوي هغه نمبرو کې شپه به دې څه تېره شپه د دې بعضو سره چې شپې له روانې ته به وایي چې لکه پړی دی ورته اچولی دی او راکاږي خو هلته عدل دی کې دا خبرې ده دا خبرې ده غیر اختیاري دي ځکه چې هلته هغه بله زنانه دومره محترمه ده د ده دومره قدر کوي د ده دومره خیال ساتي چې دی راښکو دی ځان ته د زړه ځان ته مایله کړی او دغه بله چې دغه بېادبي کوي هغه ګستاخي کوي هغه جنګ جګړې کوي نو د خاوند زړه د هغه ځای نه ورو ورو څه شي موړ شي نو دا غیر اختیاري خبرې دي. یا لکه یو سړی د خپلې ښځې سره میلاو شي د شپې او د مینې محبت چې څه دي هغه کوي د یوې ښځې سره چې کوي خوند وله ډېر ورکړي د بلې سره چې کوي خوند وله ډېر نه ورکړي دا غیر اختیاري دا څه دي دا غیر اختیاري په دې کې عدل او انصاف نشته. عدل انصاف به په څه کې کوي؟ اختیاري. او په اختیاري کې په څه کې عدل او انصاف؟ غیر ضروري شیزونو کې لکه اوس یوې ښځې وایي چې زما په سر درد دی او ما له پیناډول ګولۍ راوړه ته به دوه ډبې راوړې څو ډبې به راوړې ولې یو تاسو په رښتیا دا مسله ګورئ اکثرو عوامو ته نه ده معلومه وایي چې څه شی راوړي یو شان څه شی دا خو ډېره ګرانه شوه چې هر شی یو شان نه غیر ضروري. لکه زه اوس په لاره تېرېږم یو ځای کې مې جوړه ولیده ډېره مزېداره ده یاره چې دا ویسم اوس چې دا وړي دا ته غیر ضروري کار کې ټول له به وړي. هغه یوې ما ته ټلیفون مثال کې وکړو چې پیزار مې شلېدلي دي نشتي نو چې راتلې ما له ورسره پیزار راوړه اوس به څه کوو؟ دغه یوې له به وړي که نه ټولو له دغه یوې له به وړي ولې ځکه چې د هغې ضرورت دی او د هغه نورو ضرورت نشته نو دې کې لږ سوچ پکار دی په دې باندې ډېر ملګري هغه نه دي پوهه.